کې ولاګ جوړول چې کوم دی دا زما ډېر زیات خوښ دي خو د ولاګ جوړولو دپاره څه کانټنټ پکاري څه نوی والی پکاري او داسې په مخه مونږ داسې څه خاص څه کوو نه چې مونږ پکې څه نوي راولو نن مې غوښتل زمونږ چې کوم اجلاس وي زمونږ د شاعرانو ملګرو ته خو پته وي چې کوم شاعران نه دي د هغو دپاره زمونږ نن اجلاس دی دغسې ریکارډینګز به کومه او د هغې نه پس د تابان د زیږون ورځ ده یعنې برډی دی نو هغه به هم کوو خو ښه خبره پکې دا ده چې تابان ته پکې پته نشته چې زما د زیږون ورځ انتظار کوم انتظار کړی نه یم انتظار مې وکړو څنګه چل دی چل ښه دی یاره بس صرف ګرمي ده انتظار خو ما ستا د دیوداس فلم خبره وې څونه سیکنډونه مې وکړو ځو آفس ته ځو خپل آفس درته م آفس ته نه ځو ډایرکټ ځو تابان دا سیل کوو تابان پسې ځو که نه د هغې نه پس به بیا آفس ته راشو تابان درې دام ډالې چې تابان پسې ځو د خوشحالو دښمن ته وا تابان ته کال کوو کاپی رایټ در ګوره اوس ورته هم پته نشته ګوره چې زیږون ورځ ده کاپی رایټ کرا کړو شرکت کو کېدای شي اوس راوځي دا زموږ قسمت دی هلو هلو کم ځای راوځه که نه کس ډیلی ولاګ شروع کړی دی ډیلی ولاګ مې شروع کړی دی روزانه به یو ولاګ راځي او روزانه به یو نوې کهاني راځي سټوري قصه ته څه وې هېڅ نه شي ویلی خبره که څه ته ورته دا ووایه که نه وایه اوبه مې راوړي مینهوالو اوبه مې راوړې ګونیوال دینا ژوند به مې ډېر وي یا به کم وي تابان د ځای نه پس تاریخي آفس ته راغلو دغه زموږ آفس دی دا راته وکتل چې ډېر زیات بخښن نه وي خو زموږ لپاره هر چا د خپل وطن کشمیر یو ډېره دي چې هر چا د خپل وطن کشمیر نه دا څه مطلب دی چې دا ځای نه دی ښکلی هر چا د خپل وطن کالام یار د ځوانۍ په موسم تور لحد زینا ستا په یو غږ داسې رنګ زیړی ټایم 5 بجې دي په 2 بجې نه شروع شوی میټینګ او تقریبا اوس په 5 بجې باندې زموږ میټینګ ختم شو دغه کسانو له د خوراک سره اخلو څه بوتل او څه نیمکور اخلو د زړګي زور مې وبشه نیمکو وړي و هغه ډېر زیات پاسته و نو ځکه مې دې بله چک کړل پاسته دې کړل پیسې ورکړې پکا خوښ مې نه شوې ځوانان دې ورک کړل پېغلې کونډې ناستې دینه چې په تیارو کې په دې ټایم کې هلکان لګیا دي د روټۍ دپاره سیسټم برابروي چې روټۍ کې څه راوړي څه خوراک پکار څوک دی چې زما د زړه خبرې کوي دا سړی څوک دی چې زما د زړه خبرې کوي خبرې کول هم ډېر ګران کار دی خو څو دغه روټۍ راخلو بیا سیده ځو تابان راسره اوس هم دی خو پته ورته نشته د روټۍ ټایم دی روټۍ خورو او خبرې به ځکه ډېر زیاته نه کوم چې که زه خبرې وکړم نو بیا به د روټۍ به زما ټوله زیاته ختمه په اخرت به جانان غواړم په دې
دنیا خویرا نکړلو لاسونه په مخ راغلې مخ او اخر کا تابان راغ اوس ګورو چې خامخا ریاکشن وکړي که ریاکشن یې ونه کړو نو بیا به هم سنا سمونه جوړ توړ وکړو او ایکټینګ به وکړو خو ګورو چې ریاکشن وکړي کم کار چې د سهار نه موږ شروع کړي وه سهار نه بیا ماسپښین بیا مازدیګر هغه کار اخرنی ځای دی او تابان یې څه په جوړ باندې بهر ته ولېږو او کیک یې راوړی دی خو یو غټه غلطي پکې شوې ده چې په کیک باندې ارمان خپل نوم لیکلی دی او موږ غواړو چې هغه نوم ته وران کړي اوس ګورو چې څه قصه ده چې دا نوم دې ورانېږي او که نه ورانېږي مقصده د حساب وکړه دا نوم دې ورانه او که نه ورانه لکه په قلاره قلار راځئ ښه ریاکشن وکړه ریاکشن وکړه ریاکشن وکړه شابه والا څه خبرې وه دا موږ دا سرپرایز درکړو استاد زموږ دا سرپرایز خوښ شو که خوښ نه شو تا څه وې چې زما برډې ساسي څه لږه هینټ درته پته لګېدلې وه بیخي نه که نه بس راځه کښېنه نصیبونو نه رغېږم د عاشقۍ ښامار په زړه خوړلی یمه په پخوانو سترګو مې ګوره اوس مې جامې د ملنګۍ اغوستې دینه بلاګ جوړولو کې خلک دا لږ لږ سین چې کوم دی دا دغه نه کي انجوای نه کي خو چې بیا وروسته سړی ګوري نو مطلب بیا والا ډېر زیات خوند ورکوي ما ته پته ده چې ستا خوشحالي څه ده ته ما ته خپله خوشحالي مه وایه زه بیا د بل پیر د اردو ولاګ کوم چې تاسو پکې بیخي خبرې نه کوئ اوښکې باران پرې ورهم تن پرې ساتمه په خوله توبې توبې وباسم په تا مین زړګی توبه نه قبله وینه خراب شي کله چې بجلي لاړه شي او نن بیا دلته بجلي لاړه او زمونږ خادي ورته پته لګېدل پته نه وي چې دوی ته دا څنګه پته لګېږي هو جړه مرا پسې جاړه دعا کوه چې ستا دیدن مې نصیب شینا تابانه د زیږون ورځ د ډېره مبارک شه ډېره مننه د ټولو ملګرو ما ته خو پته نه وه بس ناڅاپي سرپرایز درته څنګه ولګېدو منې که نه منې بس ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېره مننه د ټولو زمونږ د دې ولاګ د دې قصې نه څنګه دا اپریشیټ کې که نه اپریشیټ کې دا ولاګ یو شروع کړی د سهار نه دا ستړې شروع روانه ده بس دا ډېر ما به تا باندې زوره خبره اوس بادله اوس زما خپله صفت وکړه بس دا ډېر ښکلی کار دی ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو ملګرو داسې زیږون ورځ زما چېرته نه ومنوه شوې دا اولنی ځل دی زما د زیږون ورځ داسې مناوه شوې دا څنګه ډېره زیاته مننه د ټولو ملګرو داسې د زیږون ورځ زما نه ول لمانځلی زیاته مننه الله دې داسې ورځې په بار راولي او داسې سرپرایز دې تابان لم ورکړي او زمونږ د ملګرو له دې هم خدای پاک داسې توفیق ورکړي چې زمونږ زیږون ورځ هم دغه شان په سرپرایز کې مناو کړي هم دلته کې دا ولاګ چې کوم دی ختمو او چېرته کې چې هم یې ښاد اوسئ آباد اوسئ او الله په امان هغه سبسکرایب یادوي کله چې سبسکرایب کوي که نه د هغې سره خواته بیا ګنټۍ هغه